د دې کمپاین د پرانستې پر مهال د ننګرهار د عامه روغتیا مسؤلینو وویل چې په روان کمپاین کې به شاوخوا 7 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي. نوموړي وویل دا ځل به د سرې میاشتې رضاکارانو په مرسته په هغو ولسوالیو کې د واکسین کمپاین ترسره شي چې په تیرو کمپاینونو کې نه و ترسره شوي. د سرې میاشتې د ریاست سره په تفاهم کې هغه لرو پرتو سیمو ته سیال ته اوس هم نامني ده او یا هم فعالانه جنګ وجود لري. موږ ځینې ټیمونه استخدام کړي دي د هغوی د سرې میاشتې د رضاکارانو لخوا نه او د هغه جنګ سره په نږدې ساحو کې دوی موقعیت لري او هلته به دوی ته هغه ماشومان چې هغه ساحونه راوځي واکسین کړي. د عامه روغتیا د چارواکو په وینا که څه هم په ننګرهار کې په دې وروستیو کلونو کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه نه لیدل شوې، خو له پاکستانه راستنه شوو کډوالو یو ځل بیا د پولیو د ناروغۍ اندېښنې زیاتې کړي. پاکستان هیواد کې اوس هم وایرس وجود لري. د مهاجرینو راتګ موږ زیات د خطر سره متوجه کړي. نو موږ باید غافله ونه اوسو او ټول والدین ځان په دې متیقن کړي چې د کمپاین په دغه 3 ورځو کې دوی کورونو ته د پولیو ټیمونه رسیږي او خپل ماشومان دوی 2 قطرې واکسین ورته اخلي. دوی وايي هڅه کوي تر څو له 15 کلنۍ کم عمره ټولو ماشومانو ته واکسین تطبیق شي څو د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي.